أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم. الله جل جلاله مؤمنان د عبادت فصلونه او چانسونه وکړي. د خدای تعالی میاشت، بیا د برات میاشت، بیا د روزې میاشت، دا هر یوې ځان خپل فضیلت او ثوابونه درلودل. بیا د کوچني اختر میاشت، اوس بله میاشت را روانه ده چې موږ په پښتو کې د لوی اختر میاشت ورته وایو، او په شریعت کې د حجه ورته وایي. الله جل جلاله والفجر وليال عشر، الله قسم په دغه لسو ورځو سره کوي. نو د دغه لسو ورځو چې د لوی اختر د میاشتې لس ورځې دي، موږ تاسو یې څو ورځې بعد ورته داخلېږو. ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فرمایي، وای سید الشهور، سردار د میاشتو د رمضان میاشت، واعظمها حرمه، چې ډېر د عزت، ډېر د قدر، ډېر د لویي میاشت د آغاز الحجه ده، د لوی اختر میاشت. او دغه د لوی اختر میاشت الله جل جلاله مؤمنانو ته د عمل د عبادت لپاره معلوم کړي دي. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وما من ایام العمل، وای په ټول ورځو کې چې په دنیا کې کومې ورځې تیریږي او راځي، په ټول ورځو کې چې الله ته ډېر محبوبه ورځ ده، الله ته ډېرې خوښې ورځې دي، هغه دغه لس ورځې د لوی اختر د میاشتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي، وایي په ټول ورځو کې چې په دنیا کې ورځې راځي، الله ته هغه خوښې ورځې، هغه دغه لس ورځې دي د لوی اختر د میاشتې. صحابه کرام څه ورته وایي، یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله، په دغه ورځو کې عبادت جهاد هم فضیلت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وښایي، په دغه ورځو کې عبادت تر جهاد هم فضیلت لري، چې په دغه ورځو کې سړی عبادت وکړي هغه تر جهاد الله ته قدر لري، چې په دغه ورځو کې بیا یو څوک مجاهد نو دا اجر او ثواب یوازې الله ته معلوم. په بل حدیث کې راځي، سعید بن جبیر وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، ما من ایام افضل عند الله، د الله په نزد چې د قدر ورځې دي او د الله په نزد چې ډېر ثواب الله بنده ته ورکوي، هغه دغه لس ورځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه لس ورځو کې تاسو لا اله الا الله وایاست، الله اکبر کلمه وایاست، او د دغه لس ورځو یوه روژه د کال پر روژو الله دربدلوي. والعمل فيهن، په دغه ورځو کې نیک عمل کول، ښه کار کول، الله جل جلاله هغه د 200 دربدلوي. یوه روژه د کال اجر لري.
د کال ثواب ده. دا د لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس ورځې. په بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویا غټي ورځې چې الله ته د قدر وړ دي او الله جل جلاله بنده ته ډیر څه کوي هغه هذه الايام دغه لس ورځې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکثر فيها التحمید والتهلیل والتکبیر. حمد الله ډیر وکړي وایست، لا اله کلمه ډیر وکړي وایست، الله اکبر کلمه ډیر وکړي وایست. وبل حدیث شریف کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا په ورځو کې هغه محبوب ترين ورځي چې الله ته ډېری خوشي ورځي دي هغه دغه لاس ورځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لوی اختر د میاشتې لاس ورځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څوک روزه ورکړي ورځي پر هر روزه الله جل جلاله د بستقال د روزو اجر او ثواب او کې شپه په عبادت ورکړي پر هر شپه باندې الله جل جلاله دومره اجر ورکړي لکه د ليله القدر یا د شب قدر شپه ورکړي. د ليله القدر شپه په قران کې الله رتوای او خير من الف شهر تر زرو میاشتو خیر د چې درو اتیا کال او څلور میاشتې کیږي. دا په کال کې وشپه راځي هغه د روزې په اخرو ورځو کې وشتم شپه ده. نو خو شبه قدر شپه تیره شوه. الله جل جلاله پر دې امت احسان وکړي ولبیا نوري ورځې در کوم هر شپه د ليله القدر په ثواب درکوم. نور بازي د تاسو اړه راځي په عبادت یې تیروي کې په غفلت تیروي. د لوی اختر د میاشتې چې نن غالبا د ذوالقعدې شلم مشوره روانه لس ورځې بعد موږ د لوی اختر میاشتې ته داخلېږو. نو ځکه مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت پر ځای کې چې هغه ورځ او شپې چې د عبادت او د ثواب امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بیان کړي. نو دا لس ورځې باید موږ په عبادت تیرو. دا لس ورځې چې را داخلي سي دا د حجانو د پاره د مناسکو د حج ورځې او شپې دي. نو یوازې چې کوم رحم او فضل الله پر اجانو کوي هغه تر دې پر خاص نه دی. موږ هم ورپسې ګډوي. موږ لپاره که څوک اخترای کوي هغه په دې لس ورځو کې بس بیا مکان نه پرې کوي که برېتونه غټ ونه دي پرې کوي. کوم وخت چې اخترای حلال کې لا عباد مسنون او مستحبه طریقه دا ده چې بیا دې مکان پرې کوي. که د چا مکان ډېر غټ و یا برېتونه ډېر غټ و یا ژر قبضه ډېر وتلی و بیا شریعت یې پروا نه لري. په دا لس ورځو کې که سړی برېتونه کوچني کړي یا ژر قبضه تېره سوي یا مکان ډېر رسوي. دلته الله جل جلاله بیا بل امتحان سره موږ واقع کړي لکه اخترۍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخترۍ چې انسان حلال کی دا هر څاڅ کې دی ویني الله جل جلاله د په ثواب کې ورغلي. او په ورځ د قیامت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي انسانان د قبرو راپورته سي بعض انسانان په پیدل په شو جنت روان بعض انسانان په ګوراکو سپاري. دا اخترۍ چې د تیمور حلالو دا به زموږ د پاره ګوراک الله ځین جوړي چې له قبر راپورته سو پر دغه ګوراک به موږ سپریږو په پولیسرات مو اړي جنت ته ورسو. په اخترۍ کې بیا موږ پښتانه کمزوري په اخترۍ کې باندې لټو
قربان نه کیږي د اخترې په اجر او په ثواب کې سړی خبر سي بیا به روزانه کوي لاس په تنه کې کوي خو یې اخترې کوي کاش چې موږ د صحابه او ژوند وای موږ د صحابه او په طریقه لباس کړی وای د صحابه او په طریقه مو ډوډۍ خوړلې وای بیا نو که اخترې موږ نه کولای نو موږ مسکینان وعده د سرمایدارانو پر رقم کوي لباس د سرمایدارانو پر رقم اغوندو یو رسم او رواج د سرمایدارانو پر رقم کوي که د اخترې ځای راسي بیا زه مسکین یم بیا زه غریب یم بیا زوی په مال کې اختیار نه لري خو دنیا د پلار دا پښتنو چې الله دې په قهر کتلي دي خو موږ د الله سره پرسته کوي که څوک غواړي چې زما دنیا ډېره سي هغه د اخترې وکړي کار ته که د ده سرمایه تر دا تېر کال نه وزیاته رادې سي زما پر مخ دې راته کړي چې موني صاحب تا درواغ ویلي زه ملا وم ما پیسې جمع کولې 100 روپۍ د شکرانې 200 د شکرانې ما اخترې په راغلی چاره ته مولوي صاحب اخترې چې تا لالی بیا کلیوال غوښې نه ده ما چې ما خپلې غوښې پیدا کړې د کلیوال غوښې په بلا پسې کلیوال غوښې زه نه غواړم هغه اخترې چې ما وکړي بیا زه زما جیب بیا له پیسو نه دی خلاص نه بیا ما اخترې کړی شي په دا بل کال مې د رسول الله اسلام اخترې شروع کړې دي او د خپل پلار اخترې شروع کړې دي اوس پرې مې بیا نه کوي دنیا زموږ مطلب ده دنیا مو مقصد ده دنیا ډېرېدل غواړي هغه پر شو تر کوم لاس ته راځي بالا ثواب درکوم دي دنیا ډېره نو دا د اختریانو په مسایلو کې باید موږ همت پوره همت داسې ښځې ستا زار لري داسې ښځې ستا چې هغه کالي ډېر لري پیسې لري په اختریانو کې غافلې دي دا زموږ ښځې چې اوس په اروپا ته راکنټرول کېږي پر دې هره ښځه باندې اخترې واچوي او دا چې ځان خلاصو نو قد خلاص نو دغه لس ورځې چې را روانې دي دا زموږ د عبادت فصلونه دي ځانونه مه ورکوم چې غافلوي نو کال به بیا په قبر کې پراته یو د دغو ورځو په قدر به بیا موږ په قبر کې پوهېږو اوس نه پوهېږو دلته موږ ته اندازه نه راکوي چې دا ورځې څومره قدر لري د الله جل جلاله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي وایي دغه ورځې د الله جل جلاله په نیز باندې دومره قدر لري چې په دنیا کې هیڅ ورځ دومره قدر نه لري لکه دغه ورځ صحابه کرام ته یا رسول الله د جهاد تر ورځو هم دا ورځې افضل دي او قدرمنې دي د الله سلام ته او دغه لس ورځو روژه الله په یو کال باندې دربدي یعنی که څوک نه روژې ونیسي تر عرفات پورې نه راځي نو لکه نه کله چې روژه ده او د لوی اختر روژه دغه چا دپاره مستحب ده چې اخترۍ لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو چې اخترۍ کوئ نو تر هغه وخته صائمین او روژتیان پاتې سئ کوم وخت چې مو اخترۍ حلال کړئ دا خپل اختري څخه خوراک وکړئ هغه روژه په اختري باندې مات کړئ دا نیمه ورځ روژه چې مستحب سنت هغه د لوی اختر د ورځې روژه د هغه چا دپاره چې اخترۍ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بله عیدګاه راغلي له خپل اختري څخه به خوراک وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وایي فاطمه راس اخترۍ حلال دا ستا د اختري وینې چې مځکې ته ولاړه الله جل جلاله ټول ګناهونه در معافوي فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي یا رسول الله دا زموږ د نبوت د خاندان دپاره دا احسان الله کړی دی په ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا د ټول امت دپاره نو لس ورځې دي شپه یې الله جل جلاله د لیلة القدر په شپه باندې راحسابي د لیلة القدر شپه د درو اتیا کالو څلور میاشتو د عبادت ثواب لري که یو سړی دغه لس شپې په عبادت روڼي نو پر هره شپه الله جل جلاله د لیلة القدر اجر او ثواب ورکوي هره شپه الله په درو اتیا کالو څلور میاشتو باندې وربدلوي دا داسې مثال لري
دا د لیلة القدر شپه کې مونږ درته وویل چې په سړي باندې تېره شي داسې مثال لري لکه الله چې موږ ته 83 کال او 4 میاشتې عمر رازیات کړي. عمر موږ د چیش لپاره راوړو؟ د دې لپاره غواړو چې ډوډۍ وخورو؟ عمر د دې لپاره زموږ لپاره خیر دی چې په موټر کې سپاره شو؟ عمر د دې لپاره خیر دی چې دنیا وګټو؟ عمر چې زموږ لپاره خیر دی چې سجده الله ته وکړو، چې په ژبه الله یاد په دغه خاطر موږ ته عمر خیر